شیخ صاحب په طعام کې سړی وسور کې کم طعامونه سړی مثلا هر طعام ورکول شي عرف مطابق کنه بس خاصه بګشته او څومره ورکی مقدار څومره. نو تاسو ته معلومه ده چې حدیث کې دا خبره راغلې ده چې صدقت فرض رسول الله صلی الله علیه وسلم صدقة-ال-Fitr صاعا من طعام، صاعا من تمر، صاعا من شعير، صاعا من عقد. دا په احادیثو کې راغلي. خو د دې وجه دا وه چې د غزې مدینه الطیبه کې غالب قوت البلد د مدینې د خلکو خوراک هم دغه. نو دې وجې نه طعام لفظ مطلقاً راغلی دی. علما وایي چې د بني آدم طعام چې دی طعام الادمي چې څومره د علاقه کې خلک خوراک کوي او کوم شی عام خوړل کېږي د هغې نه به ورکوي. نو اوس زموږ په دې علاقه کې مثلا د غنم اوړه دا خلک خوري، غنم استعمال ډېر دی. نو که سړی و چې زه کجورونه ورکوم ورکولی شي، مایزونه ورکوم دا خو قیمتي څیزونه دي ورکولی شي، وریجونه ورکولی شي، ځکه حدیث کې صاع من طعام راغلی. دا به څومره ورکوي؟ دا به یو صاع ورکوي. د صاع په مقدار کې د اهل علم اختلاف دی چې صاع څومره دی. وجه دا یو پیمانه ده، دا چې وزن ته راړې دې کې زیادت او کموالی راځي. خو چې نن سبا کوم عام طور په صحیح سند باندې ثابته ده د مدینه د مسجد نبوي کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور د صواع په سند صحیحه باندې موجود دی. نو تقریبا 2.5 کیلو چې انداز چې سړی ورکي نو دې سره به سرسايه پوره کیږي ان شاء الله. Don't forget to like, share and subscribe. Ranna Studio podcast.